د وطن میډیا درنو لیدونکو السلام علیکم. انتوني بلینکن هیڅ فکر مو نه کاوه چې حکومت دې دومره اسانه سقوط وکړي. دوستانو ویډیو تر پایه وګورئ، که چېرته هم چینل نه وي سبسکرایب کړی چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له افغانستان د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته د ده هیواد د کانګرس ته وربلل شوی و. نوموړي یو ځل بیا د سرتیرو ایستلو له پرېکړې دفاع کړې ده، خو د دې هر څه مسؤلیت یې پر ولسمشر ټرمپ اچولی دی. د ده په وینا دوی یوازې د ښه ضرب الاجل په عملي کولو مکلف وو چې ټرمپ له طالبانو سره منلی و. بلینکن دغه راز د یوې پوښتنې په ځواب کې چې ولې امریکایانو له سقوط سره افغان حکومت یوازې پرېښود ویلي هیڅ چا ګمان نه کاوه چې افغان حکومت به دومره ژر سقوط کوي او ولسمشر به له خپلو نږدې ملګرو سره یو ځای وځي. بلینکن ویلي دوی له افغان حکومت سره پر خپل ژمنو ولاړ وو، خو د افغان حکومت سقوط نړۍ حیرانه کړه. هغه ټینګار کړی چې په افغانستان کې یې نور د سرتیرو حضور ته اړتیا نه وه او په خبره یې خپلو موخو ته رسېدلی دي. دا له بلینکن د پوښتنو ګریوګنو پای نه و ټاکل شوی چې امریکایي سناتوران په راتلونکي ورځو کې له نوموړي تر دې هم سختې پوښتنې ولري. دوستانو ویډیو تر همدې ځایه وه. د لا زیاتو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ. مننه.